او د ټولو نه غټ فساد چې جوړ کړی دی نن سبا او دا کم نفرت په پښتنو کې پیلاویږي دا کم نفرت په مسلمان کې پیلاویږي د دې مینز وجه کرکټ دی دا د کرکټ میچونو به تاسو کتلی او یا به تاسو بعد دا نفرت چې نن په دې خلکو کې خور دی دا نن چې دا نفرتونه دي دا نن چې بغض دی دا نن چې حسد دی او موت خپل مینز کې په جنګ یو یا د پښتنو پنجابي په نوم باندې یا د پښتنو پارسیوان په نوم باندې یا د افغاني او پاکستانی په نوم باندې یا د بلوچو د سندھ په نوم باندې مسلمانانو والله دین سره نه جوړیږي دا هغه څه دي چې زمونږ منځ ته نفرت راوړو دا هغه څه دي چې زمونږ منځ ته عصبیت راوړو دا هغه څه دي چې زمونږ منځ ته حسد او کینې راوړلې او د ټولو نه غټ فساد چې جوړ کړی دی نن سبا او دا کم نفرت په پښتنو کې پیلاویږي دا کم نفرت په مسلمان کې پیلاویږي د دې منځ وجه کرکټ دی دا د کرکټ میچونو به تاسو کتلی او یا به تاسو بعد کې وګورئ په خوا به جنګ د پاکستان او د انډیا هغه یو جنګ چې موږ به یو طرف ته اسلام دی او بل طرف ته کفر دی یو طرف ته موږ مسلمانان بل طرف ته هندوان هغه خلک چې هغوی د غوا امتیاز اسکلې موږ هلته کلانجم کوله موږ کو زنده‌باد مرده‌باد هم ویلې موږ کو چغې سورې مو والې موږ پې ښه ښکاره کېدلو ولې د یو کافر سره لانجه وه د یو کافر سره جنگ دی نن د مسلمانانو دا حال دی خاص کر د افغانستان او پاکستان والا چې د هغې د کرکټ میچ دی نفرتونو ته وګوره چې کوم نفرت دی نه جوړ دی مورګانې پکې سپکې شوې خورګانې پکې سپکې شوې عزتونه پکې لیلام شو د یو بل سرونه پکې مات شو ته فیسبوک باندې راځم ما ته کنځلې کوه زه به راځم تا ته به کنځلې کومه ته زما قوم یادوه زه به ستا قوم یادومه ته زما خور ته کنځلې کوه زه به ستا خور ته کنځلې کوم ته کرسۍ راله ما پې ووه مسلمانانو لاسونه جوړه کوم خدا را دې قصو نه واوړئ دا وخت د دې قصو نه دی د کرکټ په سر جنګونه مه کوه د اسلام په سر باندې جنګ وکړه د کرکټ په سر باندې غیرت مه کوه په مسلمانه خور د غیرت وکړه په کرکټ په سر باندې جنګونه مه کوه په قرآن باندې غیرت وکړه د کرکټ په سر لانجې مه کوه په پیغمبر د غیرت وکړه د کرکټ په سر لانجې مه کوه په دې اسلامي شاعرو باندې غیرت وکړه اغیارو د اسلام باندې لوبې وکړې اغیارو په قرآن باندې لوبې وکړې اغیارو زما اسلام د خاورو سره خاورې کو زما د پیغمبر ناموس د خاورو سره خاورې کو ته کله فیسبوک باندې راغلی ودې ویلې چې فلانی سړی زما د اسلام خلاف دی زه دشمن یم زما د قرآن خلاف زه دشمن یم زما د پیغمبر خلاف زه دشمن یم زما د اسلامي اقدارو خلاف زه دشمن یم هغې ته چا هم څه ونه ویلې خو کرکټ کې کو یوه چاره چوکه لګېږي زما مسلمان پې د یو بل ګریوان ته لاس اچوي زما مسلمان پې یو بل ته کنځلې کوي زما مسلمان د یو بل بې عزتي بې حرمتي کوي خدا را مسلمانانو دې قصو نه واوړئ د اسلام غم وکئ د خپلې پښتنې خور د لپټې غم وکړه د هغې د حیا غم وکړه د هغې د عزت او د هغې د ابرو غم وکړه دا په کومې قصو کې موږ او تاسو مبتلا او د الله رسول ویلي وو کوم سړی چې په عصبیت باندې مړ شو چې هغه د بل چا قوم ته کنځلې کوي هغه د بل چا قوم سپک یادوي د الله رسول وایي دا زما د قوم نه دی دا زما امتي نه دی چې د بل چا قوم ته سپک وي د بل چا قوم پسې خبرې کوي او د حجة الوداع په تاریخي خطبه کې د الله رسول دا خبره کړې وه وی زما په دې امت کې زما په دې راوړي دین او شریعت کې دې کې د سپین او د تور فوقیت نه دی په دې کې د عرب او د عجم فوقیت نه دی په دې کې د لنډ او د دنګ فضیلت نه دی په دې کې فضیلت او غوروالی د هغه چا دی څوک چې په الله مین دی په چا کې چې تقوا موجود ده د چا په زړه کې چې غیرت ایمانی موجود دی د چا په زړه کې چې د قرآن جذبه ده د چا په زړه کې چې د ایمان جذبه ده هغه عزتمند دی څه به کرکټ وي او څه به فتح وي څه به کرکټ وي او څه به زنده‌باد وي دا دومره ډزې چې ما او تا کوو دا دومره چغې چې ما او تا وو دا د خپلې مسلمان خور چغې نه دي اورېدلې دا هغه چغې وانه اورېدلې چې کافران ستا د خور د سر نه لوپټه کشکاږي هلته دې جړا ونه کړه هلته جړا در نه راغله خو د کرکټ په بیللو باندې جړا درځي د کرکټ په بیللو باندې ځان په ځمکه باندې ولې خو هغه کشمیر کې چې ستا د خور په سر باندې لوپټه نشته دی د هغې د سپین سر نه د هغې د تور سر نه اغیار لوپټه کش کوي تا له جړا په دې در نه راغله تا په دې جړا ونه کړه ته په دې نه جاړې زه به ستا د کرکټ په جړا څه وکړمه زه به ستا د کرکټ په زنده‌باد څه وکړمه زه به ستا د کرکټ په میډال څه وکړمه زه به ستا د کرکټ په کپ
باندې څه وکړم؟ ما له کپ دا دی چې خپل اسلام وګټم، ما له کپ دا دی چې خپل قرآن او غیرت